1 کروڑ روپۍ راوباسي 10 لکه ولګوي او 90 لک روپۍ چې کوم دی په جیب کې خوندي کړي. خو نن سبا دا لیډران چې کوم دی زموږ لیډران نه دي، دا زموږ پلاران دي. مونږ ولې ځان وړاندې کړي دي چې لاړ شوې زما دا یو کار دی دا ما دا وکړه خان الله دې خوشحال. هر نوکریان داخل دي او په 100 لک روپۍ باندې کوم دی نوکري خرڅ شوې ده. شرم خبره ده، شرم دوله پکار دی چې د کلاس 4 نوکري راشي نو هغه به اول د شانګلې لیډرانو ته میلاو شي او بعد د هغې نه بیا په کلي کې چې کومې وړې وړې چمچې دي هغو ته به میلاو شي او یا به کې سر وخورو او یا به چې انقلاب راولو. ته ماته دا ووایه چې د کولې د مزدور یتیمان در په در او خاورې په سر په بازارونو کې نه ګرځي چاندي نه غواړي او دواړه به وردېږي دي پیره هم خپل رو وردی هم په خپله وردېږي او کوم چې دا د مخکې کسانو هغوی نادمې شورونه ورکړي د هغې مخکې لرې کړي جوړ کړی تحریک انقلاب. تحریک انقلاب چې کوم دی دا زمونږ یو داسې پارټي ده چې دا د آلی کې دا خلک یې پېژني نعیم شاهین نومې دی او هغه د دغه ظلم خلاف یې جوړه کړې چې کوم ظلم هلته کې خانانو کوو یا هلته کې نورو خلکو کوو داسې ظلم نه و چې مدر شي خو هغوی ته د هغو روټ نه میلاوېده هلته کې هغو ته اوبه نه میلاوېدې هلته کې هغو ته چې کوم دی هغه سهولت نه میلاوېده چې کوم د هغو ضرورت و. هم په دغه سلسله کې چې کوم دی تاسو وګورئ زمونږ د شانګلې سیاست چې تاسو وګورئ هغه هم په دغه ډیزاین باندې دی چې کوم نعیم شاهین د دې اواز کوي او د دې اواز پورته کوي. نو زما هم دا خواهش و شیره زه هم په دې شانګله کې او بیا په دې کاڼه کې چې کوم دی دا یو اواز پورته کړو چې صرف او صرف د انقلاب اواز پورته کړو چې کوم دا نوي نوجوانان چې کوم دی دا د انقلاب په طرف راشي او خپل حق چې کوم دی هغه د دې سیاستدانانو نه غواړي. سیاستدانانو نه موږ حق نشو غوښتی. د هغې اهمه وجه دا ده چې یاره موږ چې کله الیکشن راشي نو موږ د پیپ ګونجۍ واخلو خپل هغه ووټ چې کوم دی د پیپ ګونجۍ په اساس سره خرڅ کړو یا 15,000 روپۍ سړي نه واخلو خپل ووټ خرڅ کړو او الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو سره زما ووټ امانت دی. داسې چې تا په یو کس باندې یقین نه نو چې یو ملا ولاړ یو کتاب یې نښلی نو هغه لی ورکړه خو مطلب ووټ چې کوم دی تا سره امانت دی که نه ورکوي نو هم به الله تپوس کوي او که ورکوي نو هم به الله تپوس کوي. په دغه ووټونو باندې چې کوم دی زمونږ دا مشران چې کوم دي هغه په موږ باندې مشران شي. خو نن سبا دا لیډران چې کوم دی زموږ لیډران نه دي دا زموږ پلاران دي. وایي چې موږ د خپل حق نشو غوښتی خو په کلي کې یو څو خانان داسې دي یو څو خلک داسې دی په دې پارټو کې چې هر یو کار چې کېږي د هغوی په اشاره باندې کېږي او زمونږ ته دا پته نشته چې زمونږ د اوټ څومره اهمیت دی. زمونږ د یو اوټ چې کوم دی که نه موږ ته دومره حق حاصل دی چې موږ په باقاعده لکه مدرې د سیاستدان د ګریوان ته به لاس اچوو چې زما حق مال لکه دا نشته دی. موږ ولې ځان وړاندې کړي دي چې لاړ شوې زما دا یو کار دی دا ما دا وکړه خان الله دې خوشحال. هر سړي زموږ خان دی ولې چل دی ما ول ووټ ورکړلی یار ما لېږلی دغه ځای دې لپاره مې لېږلی چې راشه ما له کار وکړه ته ما لېږلی دې لپاره چې ته ما د کاڼه روټ جوړوي چې یاره زما په شانګله کې تاسو ته پته راشي ابلوز نوکریانې داخل دي او په 100 لک روپۍ باندې چې کوم دی نوکري خرڅه شوې ده. شرم خبره ده، شرم دوله پکار دی چې د کلاس 4 نوکري راشي نو هغه به اول د شانګلې لیډرانو ته میلاو شي او بعد د هغې نه بیا په کلي کې چې کومې وړې وړې چمچې دي هغو ته به میلاو شي او هغو به بیا ولګي ځانه به خرڅ کړي په مدرې په 15 لکه 4 لکه چا له پکې کورونه جوړ کړل چا له پکې مدرې شي ځانه په خپله خوښه باندې چې کوم دی نو خلک نوکریانې ورکوي. ولې زه دومره د کلاس 4 د نوکري اهل نه یم. په کار خو دا ده چې د کلاس 4 نوکري راشي په کلي کې د غریبو نه غریب سړی وکتلی شي او هغه له کلاس 4 نوکري ورکړی شي. د شرم خبره زما د ټول شانګلې دپاره د ټولو سیاستدانانو لپاره. تاسو نن وګورئ تاسو وکړله د کولې د مزدور خبره د کولې مزدور حق تر اوسه پورې میلاو شوی دو ته ماته دا ووایه چې د کولې د مزدور یتیمان در په در او خاورې په سر په بازارونو کې نه ګرځي چاندي نه غواړي. د دې ذمهوار به څوک ما تا به یو ولې چې شوکت ته چا ورکړلی ما او تا ورکړلی موږ نه به الله پاک د دې تپوس کوي چې تاسې دا سړی رسوم او نه زما چې داسې زنانه دي پکې ته چې د هغو تر اوسه پورې چا د سر ویښته نه ویلدلي نن هغوی په بازارونو کې ګرځي او هغوی چې کوم دی مدرې خیراتونه غواړي. د دې ذمهوار به څوک ما تا به نه د دې ذمهوار به څوک شوکت سبزی به نه د دې ذمهوار به څوک وقار به نه. د دې تپوس په الله پاک کوي خو دونه مرګ یې دی دونه قبر یې دی د دونه خاوره یې ده چېرې آخرت شته دی که نشته دی. یقین په خدای وکړئ زه په خپله باندې وینم د کولې د مزدورانو یتیمان کونډې غریبان هغوی په بازارونو کې در په در ګرځي نه یې هغوی له پنشن مقرر کړو نه یې هغوی له وظیفه مقرر کړه او الټه چې کوم دی په موږ باندې خاني کوي او د غره خلک خوشحاله دی موږ له روډ ویسته. زه ورته وایم چې په غره کې پیسه در ورایم 1 کروڑ روپۍ راوباسي 10 لکه ولګوي او 90 لک روپۍ چې کوم دی په جیب کې خوندي کړي او خلک وایي ما له د کاڼه روډ نو زه وایم چې شوکت سبزه چې څومره جمع کړي نو ټول د کاڼه په روډ لګي نو دی به دا الیکشن ماله پسې شي باندې کوي. الیکشن پکار دی الیکشن روان دی د تا دا روډ نشي جوړولی د هغې ټولې پیسې چې کومې جمع کړي دا په دې لګي هر یو نه ته په دغه باندې پیسې لګوي او دواړه به وردېږي دي پیره هم خپل رو وردی هم په خپله وردېږي او کوم چې دا د مخکې کسانو هغوی یې نادمې شورونه ورکړي د هغې مخکې لرې کړي دي. سره ما هغه لاندې ورځ انټرویو کوله
په هغه احتجاج کې نو هغه ماته داسې وي چې دا خلک ټول ما پسې شي او زه یوازې یم او دغه شوکت تاسو کامیاب کړی نو تاسو نن د څه شي ګیله کوئ تاسو روډ ګیله کوئ چا نه کوئ تاسو دې خلکو سړي له پاشه روډ ورکړلی نو دغه کتونکو له څه پیغام دا خو موږ غلطي کړله که نه چې موږ له پاشر باندې وټ ورکړلی موږ خوشحاله موږ چې نوی نظام به راشي یو نوی پاکستان د نوي شانګله به جوړه شي نو هغه نوي نه څه کوي چې هغه زړې نه ښه زړه کړله یاره زمونږ د کلي یو غریب بلکې دوه غریبان چې د هغو نوکرانې چې کوم دي هغه خرڅې شوي دي مخامخ خبره ده مخکې که پټې خرڅې دي او که اوس ښکاره خرڅېږي دا دنه چې پالتو خبره ده دوی دې ما ته وښوي چې میرټ باندې یو سړي ته نوکري میلاو شي زه به یې ومنم ځه هغه د دغه چې کله د فایروز خټک حکومت و او د دوی حکومت دلته کې نه و د دوی باچاهي نه وه امپیا د شوکت نه و هغه د پېښور و په هغه وخت کې صرف یو څو کسانو د میرټ باندې نوکرانې میلاو شي ده بعد د هغې نه دې ما ته یو سړی وښوي چې دا په میرټ میلاو شي ده زه به ورته وایم چې واقع چې دا میلاو شي ده چې موږ به خپل حق غواړو او موږ له دا د پاکستان آئین دا موږ له اجازت راکړلی چې خپل حق وغواړئ احتجاج وکړئ مناسب غونډه کې او خپل د حق اواز پورته کړئ انګار صاحب دا راته وایه کوم څلور کسان چې روک دي تر اوسه پورې شوکت یا نور داسې سیاسي کارکنانو د هغوی دپاره هغه ګوشت کړلی که نه دی یاره نه یې اوچت کړلی نه یې اوچت ځکه چې هغه چې مخکې پرې احتجاج وکړو نو شوکت یوسفزي چې دوی ما سره اول سلا کړو نو بیا به دا حل کړم نو هغه سره اوس سلا پکار ده نو هلې بېکار کېږي اورئ نو الله دې خیر راپېښ کړي که دغه چا چې هوا کړي نو په هغې کې څه کسان بسان د مخه لګیا دي سم وا تنظیم دی سنیټر صاحب پکې لګیا دی هغه سر زما راویته شوي وه سنیټر صاحب پکې هم لګیا دی او انشاءالله امید لرو چې زموږ د شانګلې څومره مشران دي چې په دغه کې پوره کوشش وکړي منډې تړلې ووهي او دغه خلک چې کوم دی موږ پیدا کړي او زه شانګلې سیاستدانو دا وایم چې یاره خدای له روانې ځان ته خدای یاد کړئ قبر یاد کړئ آخرت یاد کړئ انشاءالله تعالی انقلاب به راولو انقلاب اواز پوچوتو او زما انشاءالله د خپل الله نه دا امید دی کوم اواز چې ما اوچت کړلی تحریک انقلاب په هغې کې ما سره څه 40-44 کسان زما په ګروپ کې دي د هغې نه علاوه بل زموږ شانګلې یو ګروپ دی په هغې کې هم دي اورې انشاءالله تعالی موږ اواز چت کړلی او یوازې ده نه یم ډېر کسان دي پکې ته او دا اواز چې کوم دی دا په شریکه اوچتو چې یو قدم یو اواز انقلاب انقلاب